د ټولو مشرانو کشرانو پام غواړم او که څه ګستاخي کېږي نو مخکې نه بخښنه غواړم. شعر ده چې که زه هر څو مرداباد مرداباد وایم، اسرائیل په مرداباد نه دی او احتجاج د خپل واکدار خلاف پکار دی چې غلام د اسرائیل دی، آزاد نه دی. که زه هر څو مرداباد وایم، اسرائیل په مرداباد نه دی او احتجاج د خپل واکدار خلاف پکار دی چې غلام د اسرائیل دی، آزاد نه دی. او غزل شعر ده چې زه د دې خلکو ایمانونو باندې ښه پوهېږم او ملا صاحب ستا په بیانونو باندې ښه پوهېږم. زه د دې خلکو ایمانونو باندې ښه پوهېږم، ملا صاحب ستا په بیانونو باندې ښه پوهېږم او وایم چې ښکل کړم د یهود بچی په تندي، وایم چې ښکل کړم د یهود بچی په تندي او خپل دعاګو خیرن لاسونو باندې ښه پوهېږم. او د خپلې خاورې بربادي د چا نه ولې پوښتم، د خپلې خاورې بربادي د چا نه ولې پوښتم، زه د خدای په قدرتونو باندې ښه پوهېږم. او ته وایې نشته د قانون سپارې دې وطن کې، ته وایې نشته د قانون سپارې دې وطن کې، او حافظ صاحب ستا په تقریرونو باندې ښه پوهېږم. او پرون یې وې چې کله تګ راتګ فن کوي او د دې پیمخو طبیعتونو باندې ښه پوهېږم. او جرنیل صاحب وزیر خټک صاحب ته ډالۍ وي که ما بوزي چې دی رسري بوزي. او جرنیل صاحب څه وایې او چا ته وایې مه یې وایه، جرنیل صاحب څه وایې او چا ته وایې مه یې وایه، هېڅ څوک یې نه اوري ستا غږونو باندې ښه پوهېږم. او ویې یریږم د چا مخکې یې ویلی نشم، ویې یریږم د چا مخکې یې ویلی نشم، ګینې حیرانه ستا شعرونو باندې ښه پوهېږم. که تاسو یې د یوه شعر وضاحت بېرته وکړم چې وایم چې ښکل کړم د یهود بچی په تندي او زه خپل دعاګو خیرن لاسونو باندې ښه پوهېږم. دې مطلب دا ده چې یهود خپل بچي ته ټوپک ورکوي او مونږه چې کوم دا صرف لاس ویچت کو او یو چې الله تعالی دې موږ مدد وکړي، نو په دې خیرنو لاسونو باندې چې مونږ کوم دعاګانې کوو دا د دې کار نه ده بلکې د ټوپک او د وسلې کار ده. الله دې مونږ ته هم د یهودو غوندې کې توان راکړي چې مونږ خپل بچیو ته دغسې وښیو. بخښنه غواړم او الله